ابراهت. دا واقعہ پسند 1501 عیسوی کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایش نه یو څو ورځې مخکې ده. ابراهت چې د یمن باچا و چې حکومت د شهنشاه نجاشي په ماتحت و. ابراهت په یمن کې د اولډ سنا ته نږدې غرقل کلیس کې د کعبه شریف په خلاف یو عبادت خانه جوړه کړه. هغه مصنوعي کعبه په دې ځای جوړه کړې وه. کله چې ابراهت د مکې د خلکو پام د کعبې د لوري راوګرځوي ناکامه شو، نو د هاتیانو یو لوی لښکر څخه چې کعبه شریف ورانه کړي د مکې په لوري روان شو. خو الله تعالی د مسلمانانو د دغې روحاني مرکز حفاظت وکړو. هر کله چې لښکر د بزدلفه او د منا په منځ د محصر وادي ته ورسېدو، نو الله تعالی هغه لښکر تباه و برباد کړو. دا هغه ځای دی په قرآن پاک کې سوره فیل کې دا بیان دی. تاونه لیدل چې ستا پروردګار د فیل سختانانو یعنی د هاتیانو مالکانو سره څه وکړل؟ آیا هغه د هغو مکر بیکاره نه کړل او په هغو باندې د مرغانو سیلونه ولیږل چې په هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې او بیا یې د هغو حالت داسې وګرځو لکه د څاروو شخند وهلي واښه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څه وخت چې 40 کالو ته ورسېدو، نو د مکې نه 3 کیلومترو په فاصله د جبل نور غار حرا کې به کېناستو. حضور پاک د وړوکوالي نه د ټولو بدیو نه ډډه کوله او خلکو به د امین په لقب بللو او تل به د خپل قوم د بدو چارو او د غلطو رسمونو نه بېچینه و. بت پرستی، زنا، شراب، د جنکو ژوندي ښخول او د قبیلو د خپل منځني جنګونو نه به د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم معصوم زړه به تل بېقراره و. په غار حرا کې به حضور پاک ډېرې ورځې د الله په یاد کې به یې تېرولې او د ټولو آسایشو نه بیل په دې غیر آباده علاقه جبل نور کې به یې تیارې شپې تېرولې. یوه ورځ حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په غار حرا کې ناست و، نو د خالق کائناتو په حکم د آسمان نه جبرائیل علیه السلام راکوز شو او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ووې چې ولوله. نو حضور پاک غمگین شو او وی فرمایل چې مالا خو لوستل نه راځي. نو په دویم او دریم ځل جبرائیل علیه السلام فرمایل او دا کلام الهی ورته واورولو. سوره علق آیات نمبر 5 کې الله تعالی فرمایي: شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اولولا اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړو، د چکه شوي وینې د ټوټې نه انسان پیدا کړو. اولولا ستا پروردگار ډیر مهربانه دی
چې هغه د کلم په مدد انسان ته علم ور زده کړو، انسان ته هغه علم ورکړو چې هغه پې نه پوهېدو. پس د دې جبرائیل علیه السلام غیب شو. په همدې ځای د قرآن پاک ابتدا وشوه چې سن 610 عیسوي نه تر قیامته پورې د راتلونکو ټولو انسانانو دپاره لارښودون دی. دا هغه تاریخي مقام دی غار حرا، جبل نور یعنی د نور غر په نامه مشهور دی. د غار حرا نه تر 23 کالو ژوند کې په بیلو بیلو موکو نازل شوی کلام الهی مجموعه ده. د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم 14 کاله مکی ژوند د برداشت نه بهر و. څه وخت چې د بت پرستۍ نه منې کوله او د الله د وحدانیت دعوت چې ورکړو، نو ظلمونه پې شروع شول. د مکې ژوند سخت شو، د دښمنانو مخالفت په زیاتېدو شو، همدې سره د مسلمانانو شمیر هم په زیاتېدو شو. نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ملګرو ته د مدینې لوري ته د سفر حکم ورکړو چې د مکې نه 400 کیلومترو په فاصله دی. 53 کالو په عمر کې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د دښمنانو د نظر نه بچ د خپل کور نه ووتو او خپل ګران دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ملګرتیا کې غار سور لوري ته تشریف یوړو چې اوس تاسو وینئ. دا هغه غار سور دی چې په کوم ځای کې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دښمنانو نه پټ 3 ورځې په دې غار کې تیرې کړې وې. دښمنان د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په لټه کې د غار خولې ته راورسېدل. په دې موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غبراو شو. نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته روغونته فرمایل چې غمونه کړې، الله دې مونږ ملګری دی. د دې غار دننه هغه برخه چې د 2 جهانو سردار حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم لای پناه ورکړې وه. سوره توبه آیات نمبر 40 کې دا بیان دی. څه وخت چې دښمنان د نظر نه پناه شول، نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یو لارښودون څخه په یوه اوښه سور شول او مدینې لیاره خپله کړه. څه وخت چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې نه 3 کیلومترو په تګ کوبا ته ورسېدو، نو د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ایساره شوه. په امر الهی د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مشرۍ کې په 4 ورځو کې د کوبا جومات جوړ کړی شو. پس د سعودي حکومت دا جومات د نوې سره جوړ کړو. د مدینې په لیار کې د سلام وادۍ ته په رسېدو آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم په همدې جومات کې وړومبی ځل د جمعې لمونځ ادا کړی و. پس دا جومات هم حکومت د نوې سره جوړ کړو. مدینه مدینې ته په رسېدو سرکار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه اول کار چې وکړو هغه یو جومات جوړ کړو.
بیا دا وړوکی غونتی جومات یو عالیشان جومات وګرځېدو، یعنی مسجد نبوي. نن دا جومات دومره پلن او لوی دی چې په لاکو کسان یو ځای لمونځ ادا کولی شي. دا جومات د مسلمانانو د ثقافت مرکز دی. په مکه کې د مشرکو د ظلم د لاسه حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری مدینې ته راغلي وو، خو دلته هم هغوی تل په کړاو کې وو. د قریشو سردار ابو سفیان دا فیصله وکړه چې مسلمانان د بیخه ختم کړي او دې کار دپاره د پیسو په جمعوارۍ لاس پورې کو. د سوداګرو یوه قافله د ابو سفیان په مشرۍ کې د سامان ډکه قافله د ریګستان نه د هغه غر نه اپلو مکې ته ورسېده. په دې کې د قریشو یو لوی لښکر د ابو جهل په مشرۍ کې مدینې ته روان شو چې پکې 1000 پیاده وسله وار عسکر وو. د قریشو لښکر د مدینې نه 80 کیلومترو په فاصله ورسېدو. حضور پاک چې دا خبر واورېدو نو د خپلو ملګرو څخه د مخنیوي دپاره راووتو. په هغه وخت کې د مسلمانانو په لښکر کې 314 جانبازه صحابه وو چې جنگي وسله هم ورڅخه کمه وه، خو د هغو څخه ټولو نه لویه وسله د هغو تقوا او د ایمان پوخوالی و. په الله تعالی او د هغه په پیغمبر پوخ یقین او ایمان لرلو. د دواړو لښکرو په منځ کې په همدې میدان بدر کې ښکاره جنگ وشو چې په تاریخ کې مثال نشته. د جنگ بدر شهیدانو نامې په دې بورډ باندې درج دي. د حق او باطل په دې جنگ کې د حق له لوري 14 مسلمانانو شهادت نصیب شو. د ابو جهل په مشرۍ کې د قریشو لښکر په دې ځای پړاو کړی و. بیا ابو جهل د 2 انصارو ظلمو د لاسه قتل شو. په امر د الله په زرګونو فریښتو د بدر په میدان کې د مسلمانانو مرسته وکړه. د مسلمانانو لښکر د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مشرۍ کې په دې ځای پړاو کړی و. مسلمانانو څخه د جنگي سامان کمی و. په دیم د قریشو لښکر د جنگ میدان نه وتښتېدو او د مسلمانانو لښکر د الله په مرسته په دې جنگ کې بری وموند. په کم ځای کې چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خیمه وه، نن په دې ځای یو جومات جوړ دی. غزوه احد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ستر زړه خاوند و، خو قریشو هغه په قرار پرې نښودو. د بدر جنگ نه په 2م کال قریشو 3000 وسلوار لښکر څخه د مدینې په لوري روان شول او د مدینې څخه نږدې د احد په وادۍ کې پړاو وکړو. دا جبل الرومات دی چې په کم ځای کې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې 50 غشي مارې په پهره ودرولي وو او حکم یې ورله کړی و چې زما د اجازت نه بغیر دې خپل ځای پرېنږدي او د دشمنانو لوري له غشي ویشتل جاري ساتئ. د مدینې ښار څخه نږدې د جبل الرومات په دغه وادۍ کې 200 مسلمانانو او 3000 کفارو ترمنځ یو زبردست جنگ شوی و. د مسلمانانو په وړاندې د کفارو پښې ټینګې نه شوې. د قریشو د لښکر علمبرداره او مشران چې وژل شول نو هغوی په شا لاړل او مسلمانانو مال غنیمت په راغونډولو لاس پورې کړو. دای چې ولیدل نو غشي مار عسکر راکوز شول او مال غنیمت په راغونډېدونکو کې ګډ شول. په دې موقع په اسکا یوازې 10 کسان وو. خالد بن ولید چې د قریشو د سورو مشر و د موقع نه فایده واخیسته او خپلو ملګرو څخه
په اسکا وختو او کم چې پاتې مسلمانان وو په هغو حملې شروع کړې. په دې ناګاهانه حملې د مسلمانانو لښکر خور شو او په خپلو منځ کې ونښتل او همدغسې ډېر مسلمانان شهید شول. د احد په دې میدان کې تقریبا د 7 شهیدانو قبرونه موجود دي. په دې قبرونو د تیږو نښې هم نشته او د دې په منځ کې سید شهدا حضرت حمزه بن ابو مطلب قبر دی. لږ ساعت پس مسلمانانو بیا ځان سنبال کړو او په کفارو یې په زوره حملې شروع کړې. په دې موقع دښمنان د میدان جنگ نه وتښتېدل. غزوه احد موږ ته دا سبق راکوي چې بری هم هغو ته په غاړه کیږي څوک چې د دین په چارو کې برخه اخلي او څوک چې په دین دنیا ته ترجیح ورکوي د هغو برخه تل ناکامي وي. غزوه خندق د امن زمانه زیاته نه وه تیره چې قریشو د مسلمانانو په خلاف نور قبایل پاره کړل د دې دپاره چې د مدینې نوی تحریک د بیخه وباسي او د مسلمانانو په خلاف یو موټی شي. د مدینې په خوا شا کې د مسلمانانو چې څومره دښمنان وو هغوی ټول یو ځای شول او 10,000 لښکر څخه د مدینې لوري ته روان شول. په دې لښکر کې 2,500 اوښان او سواره شامل وو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو څخه مشوره وکړه. حضرت سلیمان فارسی خپل جنگي تدبیر وړاندې کړو چې د مدینې 4 اطرافو کې خندق وکنستی شي نو د دښمن مخنیوی به وشي. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا مشوره منظوره کړه او د 1 هفتې په برابر مهنت 9,000 گز اوږد یو خندق تیار کړی شو چې پلنوالی دومره وو چې یو اسپه پې نشوه پورې وتې. د قحط دور وو. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه ملګري د لوږې د لاسه ډېر تکلیف کې وو تر دې چې د لوږې د لاسه یې په ګېډو پورې تیږې تړلې وې او خندق کې کنستو. څه وخت چې د کفارو لښکر مدینې ته ورسېدو نو د خندق په لیدو حیرانه پاتې شو. یو څو ورځو پورې خو یې دواړو ترمنځه د غشو مقابله وشوه. د مدینې دننه د یهودو یوه ډله وه. دا یهودیان هم د کفارو څخه ملګري شول نو په دې مسلمانانو ته ډېر مشکلات رامنځته شول. په غزوه خندق کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم خیمه په دې ځای وه. نن سبا په دې ځای مسجد فتح جوړ دی. تر ډېرو ورځو هم دا حال و چې یوه شپه سخته سیلۍ او شړک باران شروع شو. په طوفان کې د دښمنانو خیمې د بیخه والوتې. کفارو هم دا ګڼله چې مسلمانانو په شپه کې په موږ حمله وکړه. هغوی سخت وډار شول او وتښتېدل. همدغسې د الله تعالی حکمت مسلمانان بچ کړل او هغو د الله تعالی شکر ادا کړو. خیبر د صلح حدیبیه نه پس په مدینه کې امن قایم شو خو د جنگ خندق د تجربې نه مسلمانانو ته دا پوهه ترلاسه شوه چې تر څو چې د مدینې دننه دا دھوکه‌باز یهود قبایل موجود وي تر هغه امن نشي کېدی. د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مشرۍ کې د مسلمانانو یو لښکر د خیبر په لوري ووتو چې پکې 100 سواره او 160 وسلوال عسکر وو. دا د خیبر د یهودو کلا ده. مسلمانانو تر ډېرو ورځو دا کلا ګیره وساتله. آخر یهود عاجزه شول او د کلې نه بهر راووتل. دا 3 منزله کلا 1.5 کاله پس هم د تاریخ اسلام چشم دید گواه ده. دا د خټې او د بوس او د کجورو د لرګو نه جوړه ده. د خیبر د یهودو د کورونو کھنډرات
نن هم موجود دي. دا د خیبر د یهودو عبادت خانه ده. کفار د بیخه ختمول حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم اصول نه وو، تر دې چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم هغه مغلوب یهودو څخه هم ښه سلوک وکړو. د تورات نسخې هغو ته بیرته ورکړې کمې چې مسلمان سکرو د هغو نه ضبط کړې وې، او د کروندې ځمکې هم د هغو په وینا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیرته د ورکولو منظوري وکړه، او د یهودو څخه د صلح نه پس مسلمانان د خیبر نه راوګرځېدل.